په کابل کې بیا ولې مظاهرې وشوې؟ خلک څه غواړي؟ طالبانو څوک نیولي دي؟ ولې موبایلونه ورته پلټلي دي؟ څه روان دي؟ دا هر څه په ویډیو کې وګورئ. په کابل کې یو شمېر میرمنو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دوام په غبرګون کې اعتراض وکړ. دغو ښځو ازادۍ راډیو ته وویل دوی د مریم لیسې مخې ته راټولې شوې وې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د تړل کېدو د دوام په غبرګون کې اعتراض کړی. د دوی شمېر 100 تنو ته رسېده. اعتراض کوونکي چې د کابل د مریم لیسې مخې ته راټول شوي وي شعار یې ورکوه چې ډوډۍ او کار مې دې رانه واخیسته، درس او مشق مې مه اخله. د اعتراض یوې ګډونوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د طالبانو دا اقدام د ښځو پر وړاندې د جهاد اعلان وباله. نوموړي وویل جهاد باید د کفارو پر وړاندې وي او د هر هغه چا په وړاندې چې له خدای سره شرک کوي، نه د افغانستان د مسلمانو ښځو او دردمنو میندو پر وړاندې. زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره ښوونځي پرانیزي او د ښځو پر وړاندې محدودیتونو او تبعیض ته د ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. خو د اعتراض یوه بله ګډونواله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته یې وویل له 10 دقیقو اعتراض وروسته طالبانو د مریم لیسې د دروازې مخې ته هوایي ډزې وکړې او دوی یې خواره واره کړل. نوموړي وویل طالبان راغلل، هوایي ډزې وکړې، نجونې خورې ورې شوې، رسټورانټونو او کوڅو ته یې منډه کړه. 3 نجونې طالبانو ونیولې، ټلیفونونه یې ورته وکتل، پلټنې یې وکړې او بیا یې خوشي کړې. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اعتراض د مخنیوي او هوایي ډزو خبره رد کړه. ښاغلي ټکور وویل دا په بشپړه توګه پروپاګند دی. موږ د نن ورځې د اعتراض کوونکو څخه هیڅوک نه دي منع کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره چمتووالی لري، خو د دې لپاره دوی د مشرتابه امر ته په تمه دي. دا باید ووایم چې د ښوونیز کال په پیل کې د وري په 3مه طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي به د ښځینه ښوونکو او زده کوونکو لپاره د لباس د طرحې جوړولو له امله تر راتلونکي حکم پورې تړلې وي. د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلې واکمنېدو 9 میاشتې تېرېږي، خو لا شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي په دې ټوله موده کې تړلي دي. له تاسو ټولو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د سوله افغان څخه نورې ویډیوګانې مه هېروئ. زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم وګورئ او لایک یې کړئ. تر بلې ویډیو تر بیا